روجي نه دي ولا پښتانه دي خدي روجي خو نیسي کنه نیسي او قبول شي دی او کنه دا سوچ کوم چرته وک ته په بل قوم پورې خته چې هغوی روجي نه نیسي که ستا د هم قبول نه شو نو تا او هغه کې څه فرق شتي هغه هم څه نشتي او ستا هم څه نشتي یو شی شو ته پکې لا دا شوې چې ستړی پکې شوې ته پکې لا ستړی شوې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله وی بعض خلک داسې دي چې د رجوع کې د هغه قسمت صرف لوږه او تنده ده الله یې ترې موږ ساتي او د شپې په لمونځ کې د هغوی نصیب وي د غریبانانو صرف چې دی نو هغه ستړیوالی دی او ودرېده دي بس نورو ته هېڅوک نه میلاوي او د اعمالو د قبلېدو موږ هغه علامې ذکر کړي دي بیا هغه تفصیل له نه ځو خو یو پکې دا ده چې په نیکیانو پسې به نیکي کوي په نیکیانو پسې به څه کوي نیکی یعنی ته به روژه کې نیک عمل کول کنه چې اوس هم ته هغه کې اوس هم کې لږې کې خو کې دویمه دا چې د دې عبادات دا کوم چې تا کړي دي د هغې د تېرېدو نه بعد دا زړه خوشحاله وي زړه مطمئني دا هم د اعمالو د قبلېدو یو علامه علماو ذکر کړې ده نور هم ډېرې علامې دي او ډېرې نښې خو موضوع تفصیل له نه ځو که چېرته حالات دې خرابېږي او ګناهونه دې ډېرېږي او هغه اعمال دې نه پاتې کېږي نو بیا په ځان باندې وویرېږه او که چېرته زړه دې تنګ وي هغه عباداتو پسې خفه نه یې نو بیا په ځان باندې وویرېږه الله دې موږ ساتي د هغه خلکو نه شپږم نصیحت هغه ده چې چېرته ځان ته د تعجب په نظر ونه ګورئ دا انسان چې ځان ته د تعجب په نظر وګوري رب العالمین محرومه کوي د هر څه نه الله خپل پیغمبر ته وایي ګوره پیغمبر ته وایي وایي ای په ځان باندې څادر اچوونکیه قم فانذر پس ټول خلک ویروه وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر د بوتانو نه د ګندګۍ نه د هر څه نه به ځان ساتي ځان پاک کا باطني ظاهري د خپل رب لویي بیانوه ځای په ځای دغه پیغمبر ته وایي ګوره دا نصیحت ګوره پیغمبر ته نه موته ته به څنګه الله ورته مخکې څه وایي ولا تمنن تستکثر وایي ای پیغمبره اعمالو ته چې ته په دې نظر ونه ګوري چې ډېر څه دي وکړو الله پیغمبر ته وایي چې ته خپل اعمال ونه ثباتې ګوره چا په مخکې ولې چې ما د الله دپاره دا کړي او دغه کړي چې پیغمبر یې نشي ویلی ما ورته به څه ووایو دېرش کاله الله چې ورته ویلي قم فانذر پاسه ودرېږه او دا خلک ویلو هغه چې ودرېدلی دی بس بیا له ناست دی کله چې دې ساه وچې ده او هغه انسان ته الله وایي چې ته خپلو اعمالو ته په دې نظر ونه ګوري چې ما څه کړي دي او ما ورته صرف 10 ورځې خطا عبادت وکړو یو کم 10 ورځې او یو کم 10 شپې او د هغې نه بعد موږ ورته د تعجب په نظر ګورو نو چېرته د خپل عبادت ته په دې نظر ونه ګورو چې ما ډېر څه کړي دي ګوره الله په قرآن کې یو قسم انسانان ذکر کړي دي د دوی به ډېر ناشنا حال یې قیامت په ورځ دوی الله ته روانو او په زړه کې دا و چې الله به موږ له دا راکوي دا به راکوي دا به راکوي دا به راکوي ځکه چې موږ دا کړي دي دا کړي او دا کړي دا خو د دوی خپل سوچ دی او ډېر مطمئن ژوند یې تېراو او ډېر خوشحاله او مړه ښه یو او مړه داسې او داسې او دغه الله دې موږ ساتي دې حالاتو نه دې آیت ته چې انسان راورسي په قرآن کې نو چې دې ذکر د زړه نه هېرېږي په ترجمې پوه او په تفسیر او نه جاړي او سوچ نه کوي دا سړی بلکل مړ دی الله وایي دغه خلک چې کله قیامت په ورځ را مخامخ شي ما ته وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله وایي هغه څه به ورته مخامخ شي چې دوی ګمان هم نه و کړی هغه عمل نشته خو برباد شي دوی چې ته خوشحاله وي الله به جنت راکوي دا به راکوي دا به راکوي د دوی ګمان یو شانو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون خو د الله له طرف نه بل شان نتیجه بیان شوه دوی خو زړه کې بله نتیجه وه د الله له طرف نه بل شان نتیجه وه چې ته دې خپلو اعمالو ته ونه ګورې چې زه هم ښه وم او دومره ورځې مې تهجد کړي دي او دومره به دا دعاګانې کوو چې یا الله قبول یې کړه
بار بار ما تاسو ته نصیحت کړی او د سلفو صالحینو دا خبره چې هغوی به شپږ میاشتې د دعاګانې غوښتې وي یا الله زموږ د عبادت څه کړه قبول اوس په مخه د دعا غواړئ و یا الله زموږ د عبادت قبول کړه جاړه الله ته و یا الله داسې بندګي ستا ما نه ده کړې څنګه چې په کار وه موږ خو کوتاهي کړې موږ کمی کړې دغسې عبادتونه کوم چې موږ کړی اخرنی نصیحت هغه ټولو ته د کامیابۍ یو ذریعه د کامیابۍ خو ډېر اسباب دي او هغې لپاره ما الحمدلله خاص درسونه کړي خو یوه ذریعه د کامیابېدو هغه په مجالس العلم کې شرکت کول دي زه درته په الله قسم خورم د دوه هفتې درسونه نه وو ما په خپل ځان راته مړ ښکارېدو والله العظیم کعبې په رب ته د قسم خورم لکه مړه او دا فایده ما راوایسته په دې دوه هفتو کې چې د درسونو نه او د دین نه بغیر زما ژوند هېڅ هم نه دی زه هېڅ هم نه یم ختم یم بلکل نه د بچو خوند نه ښځې خوند راکو نه مال نه ګرځېدو نه چوټۍ نه اختر کم خوند چې په دې درسونو کې دی کم خوند چې د الله په دین کې دی والله العظیم که دا په بل څه بار بار راته په کور کې به راته نصیحت کوي ستا چوټي ده لږ سړی زړه خوشحاله کړي څه ته یو ځي ته وځي بل ځي ته وځي نه چوټي د څه شي چوټي ده چوټي داسې ده چې درس پکې نشته درس چې نه وي ساه نشته او ساه چې نه وي نو بدن څه شو ختم شو والله په دې د قسم خورم چې بلکل لکه دې بدن کې چې ساه نه وي او درس ته ټیم چې به راغی په مکه کې مدینه کې د درس ته ټیم چې به راغی زړه به دلته په دې درسونو کې و چې سړی داسې ناست او د الله خبره کوي د الله د پیغمبر خبره کوي او ملګري او نصیحت کوي او دین څومره خوند کوي یعنې دا خوند هغه ځای کې زما د زړه نه او هغه ذایقه هغه زما نه ده هېره شوې الله سبحانه تعالی دې د دې مجالسو سره موږ همیشه او د مرګه پورې دې الله موږ ساتي د ایمان کمیږي چې کله د درسونه نه وي تاسو خو اورئ زه کوم په خپله او زه چې کوم زما ایمان کمیږي نو هغه کمې چې اوري او دی وانه اوري نو د خو ایمان کمیږي که نه زه په خپله کومه خو چې نه زما ایمان کمیږي ما تجربه ده په خپله زما ایمان والله العظیم کمیږي جذبه کمیږي شوق کمیږي د عباداتو خو چې کله زه درس کومه او دین بیانومه نو بیا هغه جذبه او جوش او ایمان هغه ډېر شي دې مجلسونو کې چې کېناستې که نه خپله غلطي به راته معلومه شي ایمان کې دې کمزوری شوی نو څه به شي ویښ به شي تازه به شي ډېر به شي که څه ته ګناه کې نښته یا ګناه به پرېږدې نو څومره فایدې علم د سره نشته علم به وکړي پوه به شي د الله په دین باندې پوه شي به په قرآن او حدیث باندې او دا ډېره د بدبختۍ خبره ده بیا خصوصا کم ملګري چې دلته دي چې په بهر ملکونو کې ملګري د درسونه اوري او په دېسو علاقو کې اوري چې هلته ټول غرونه دي نن راته یو ملګري خبره کوله نن عالم دی زموږ ملګری پاکستان دی ما سره رابطه وکړه ګپ شپ یې لګو وایي چې زما د جمعې خطبه یو داسې علاقه کې وه چې اتلو باندې ورته موږ ستړي شو ټول غرونه اوس بل شان غرونه او هغه غرونو کې بره یو جومات هغه جومات کې وایي زما خطبه وه خلک تم ټول لاندې اوسي کورونه هر څه لاندې دي او دا جومات بره وایي زه هلته لاړمه نو ما د جمعې خطبه وکړه بیا خلکو سره ملاقاتونه نو سپین ږیری هغه دغه جومات خادم و بیا سپین ږیری ما سره ملاو شو وایي چې تاسو په تفسیر دوره وکړه هغوی ما ورته وایي چې موږ وکړه الحمدلله وایي چې موږ هم وکړه تاسو څنګه وکړه دلته څوک چې کولی تاسو ته د مولوي صاحب دا کوم چې نه نه زه ورته یاد کړی وم د ده روزانه درس هغه به موږ په سپیکر کې لګولی ټول کلي به اورېدو په غرونو کې هلته د خلک کیني سهولیات نشتي داسې نعمتونه نشتي کوم چې دلته دي ټیم د خلکو سره نه وي او خلک یې اوري او کوم چې دلته یې نه اوري دا بدبختي نه نور څه شی شو الحمدلله زموږ درسونو سلسله بیا شروع شوه او په هغه ترتیب باندې سوالات و جواباتو سلسله او د مشکات درس
او دغه شان ریاض الصالحین شرحه او د قرآن تفسیر او سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ منځ کې وبکې منګه د بعضو کتابونو نورو کتابونو شرح هم کوو او الله سبحانه وتعالی مال او تاسو ټولو له الله دې موږ له اوږد ژوند راکړي چې د دین پکې زده کړو. خو زه خپل ځان دا یم که 950 کاله عمر الله راکړي او 1000 کاله عمر کوم چې د نوح علیه السلام، نو بیا هم د دین ټول زده نه کړو چې په 1000 کاله کې پوره نه شي زده کولی، نو په دې مختصر وخت کې به څه زده کوو. یره دی چې کله به مړ کېږم او کله به پته چې هارټ اټیک کېږي، که بیمارېږم به، که څه به کېږي، په دې کې موږ څه دین زده کوو. خو دومره دی چې سړی څه نه څه زده کړي، نو چې 1000 کاله عمر کې ته پوره نه شي زده کولی، 1000 کاله ما لږ ووایي چې څوک د الله د دین حکمتونه او